الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على قائد المجاهدين والمهاجرين أما بعد. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زموږ استاسو درس د سیرت درس ده او د بنو نذیر غزا د عنوان ده. د هجرت په 4م کال باندې د ربیع الاول په میاشت کې بنو نذیر چې دا د يهودیانو یو قبیله و، د رسول الله صلی الله علیه وسلم وجلو ته یو دسیسه جوړه کړله، یو پلان جوړ کړ او دا پلان داسې سخت پلان و چې د بئر معونه او د عدول او قاره د صحابه و چې کوم یو هلته شهیدان شوي و، د هغې نه دا ډېره کلکه دسیسه وه چې مسلمانانو ته جوړه کړه. څو کسان د دې قبیلې د بنو نذیر د قبیلې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله او نبی علیه السلام نه غوښتنه وکړه چې په یو ځای کې به موږ سره کښېنې او موږ به د اسلام په باره کې بحث و مباحثه او مناقشه یو بل سره وکړو او د قرآن کریم تلاوت به موږ ته وکړي. نو که چېرته دې موږ ته قناعت راکړه موږ به اسلام ومنو. نبي علیه السلام ته وویلې او دا وعده ورسره وشوه. نو په دې کې هر یو چې د دوی قبیلې څخه راغلي و ځان سره یوه توره او خنجر دی پټ پټ ځان سره راوړي و چې تر څو په نبي علیه السلام باندې په یو ځای باندې حمله وکړي او شهید کړي. نو الله تعالی د جبرائیل علیه السلام په واسطه باندې نبی علیه السلام ته خبر ورکړ او د دوی دا دسیسه شنډه شوله. او دا رقم هم ویل شوي دي چې کله چې عمر بن امیه زمری رضی الله تعالی عنه مدینه منورې ته راغی او د بني کلاب د 2 تنو وژلو خبرې د نبی علیه السلام ته ورکړ. نبی علیه السلام د یو څه صحابه کرامو سره بني نذیر ته ورغی او تر څو د تړون له مخې د دوی دغه کم یو وژل شوي کسان چې دي دوی دیت ورکړي، نبی علیه السلام ورسره مرسته وکړي، په دې خاطر ورغی. نو د بنو نذیر خلکو نبی علیه السلام ته ویل چې ابوالقاسم، د نبی علیه السلام اسم کنیه ابوالقاسم ته وایي دا به تا سره منو چې ته به موږ ته دیت راکړې، خو ته داسې چل وکړه چې دلته کښېنه او لږ انتظار وباسه موږ راځو. دیوال ته نبی علیه السلام کښېنستېده، دوی ټول پټه مشوره وکړله او ویلې چې نبی علیه السلام باندې به د ژرندې پل راوغورځوو، داسې غاټ اوسپنې والا شی دا به په نبی علیه السلام باندې راوغورځوو په سر باندې او په دې باندې به شهید شي، دا به ووژل شي. دوی ویلې نو الله تعالی نبی علیه السلام ته د جبرائیل علیه السلام په واسطه باندې خبر ورکړ او نبی علیه السلام د دې ځای نه ډېر زر راجع شو او مدینه منورې طرف ته حرکت وکړ د نورو صحابه کرامو سره او صحابه کرامو ته دا وویلې چې بنو نذیر د مدینې نه ټول وباسئ او وخت ورته ورکړ چې 10 ورځو پورې تاسو د مدینې منورې نه ونه وتلی ستاسې سرونه به ټول پرې کوو. نو دلته بنو نذیرو کې ویره وغورځېدله او دوی غوښتل چې د مدینې منورې نه لاړ شي، خو د منافقانو رئیس عبدالله بن ابی بن سلول دا راغی او بنو نذیر خلکو ته ویل چې تاسې نشئ وتلی او تاسې هېڅوک نشئ باستلی، تاسې به په دې مدینه منوره کې استئ. نو قرآن کریم کې سورت حشر کې راځي د دې واقعه مفصله او تفصیلي ډول باندې بیا که ژوندي والته وایي چې دوی ورته وویل چې لئن اخرجتم لنخرجن معکم، که چېرته تاسو وویستل شئ نو موږ به خامخا تاسو سره وځو او ولا نطیع فیکم احدا ابدا، او ستاسو په هغه کې موږ د هېچ چا خبره نه منو، یعنې ستاسې په مخالفت کې د هېچا خبره موږ نه منو. وإن قتلتم لننصرنکم، او که چېرته تاسو سره جګړه کېدله نو موږ به خامخا ستاسې مرسته کوو. دا یې دوی ته ویلې. نو په دې کې بنو قریظه او بنو غطفان په نامه باندې دا 2 قبیلې دیم د وتلو نه انکار وکړ، دوی ویل چې موږ هم نه وځو. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو د نعره تکبیر او الله اکبر نعرې وهلې. په دې کې مدینه منوره باندې عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنه مشر وټاکه او علی رضی الله تعالی عنه ته نبی علیه السلام بیرغ په لاس کې ورکړ او د بنو نذیر په طرف باندې روان شو. نو بنو نذیر ټول محاصره ک او کلاګانې ورته ټولې محاصره کړلې. دا چې د دوی دا ټولې کورونه چې و زیاتې غټې غټې کلاګانې وې او د خرما ډېرې ونې وې، همداسې نورې ونې موجودې وې، دوی ټول پکې پټ کړي وو. نو دوی باندې دغه شو باران وکړه او نبی علیه السلام صحابه کرامو ته امر وکړ چې دا ونې ټولې پرې کړي او ویسوځئ، چې دې سره د دوی دښمن د حوصله بیخي کمزورې شوله او الله تعالی د دوی په زړونو کې رعب او ویره واچوله او د 6 یا 15 شپو نه وروسته
دوی تسلیم شول او په دې شرط باندې تسلیم شو چې موږ به ټوله د مدینه منورې نه وځو. او عبد الله بن ابي بن سلول د منافقانو رئیس چې کوم وعده د بنو نذیر والو سره کړې و هغه وعده باندې مونږ درېده او بیرته په شا شو وتښتېده. نو الله په قرآن کریم کې وایي کمثل الشیطان اذ قال للانسان کفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف الله رب العالمین. وایي د دې مثال داسې دی لکه د شیطان په مثال باندې چې کله انسان ته وایي چې کافر شه، چې انسان کافر شي نو بیا ورته وایي چې ولې د کفر کوې، زه خو الله نه ویرېږم، زه تا نه بیزاره یم. نو دویم ورته ویل چې موږ د سره درېږو ولاړې تای سره، که جنګ د سره کوي جنګ ورسره کوو، مرسته ستاسو کوو. نو چې کله نبی علیه السلام دوی محاصره کړه نو عبدالله بن ابی بن سلول دوی ترې مخ واړه ټول لاړل. نو د همدغه وجې نه د سورة حشر کې الله تعالی فرمایي چې هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. د سورة حشر په اول آیت کې الله تعالی فرمایي چې الله غزاد ده چې دا خلک د خپل کورونو نه وویستل، یعنی مدینه منورې نه، او تاسو دا ګمان نه کوئ چې دوی به ووځي، او دوی هم دا ګمان نه کوي چې موږ به د مدینه منورې نه وویستل شو، ځکه چې دوی په خپلو لویو لویو کلاګانو باندې غرور کوه او په خپلو دغه سنګري سیستم چې دوی ځان ته جوړ کړی په دوی باندې غرور کوه. نو الله تعالی دوی وباسل او دوی خپل کورونه شروع شول، بس خپل کورونه په خپلو لاسونو باندې ورانول او د مسلمانانو په لاسونو باندې. نو الله وایي تاسې پند واخلئ نورو خلکو ته وایي چې د مسلمانانو سره د جګړې نه ځان وساتئ. بیا دا ټول چې راغله کله مدینه منورې ته د محاصرې نه وروسته هر یو د خپل کور سامانونه ټول واخیستل، تسلیم شول، او د عین تر دې پورې چې د کور د چتونو دا کوم لرګي و دا هم واخیستل ځان سره او روان شول. نو په دې کې مسلمانانو ته 50 زغرې او 50 اوسپنیزې خولۍ او 300 تورې دا په لاس باندې ورغلې مسلمانانو ته. نو دا د بنو نذیر د غزا لنډ حالات وو. او ابو سفیان چې په د بدر په غزا کې یا د احد په غزا کې مسلمانانو سره دا وعده کړو چې یو کال وروسته بیا دل سره ګورو. نو چې کله کال راورسېد د شعبان میاشت داخله شوه د هجرت په 4 کال باندې نبی علیه السلام 1500 جنګیالیو صحابه کرامو سره لاړه، په 10 دانې پکې آسونه او نور ټول عمل ته ورغله او بیرغ علی رضی الله تعالی عنه ته سپارلی. نو کوم ځای کې چې وعده ابو سفیان مسلمانانو سره کړی عمل ته نبی علیه السلام او صحابه کرام لاړل او اته شپې د ابو سفیان په انتظار باندې. نو ابو سفیان د 2000 وسلوالو مشرکینو سره راغی چې 50 پکې پاسونو باندې سپارو او د مجنه نومي مر الزهران مجنه دا په نامه باندې یو ځای دلته راغله. نو الله تعالی د دوی په زړونو کې ویره واچوله، د مسلمانانو نو ویره، د مسلمانانو رعب دا د مشرکینو په زړه کې الله تعالی واچو. نو دوی ویریدل او دا باندې وکړل ابو سفیان چې اوس وچکالي دا او په وچکالي کې جنگ نه کیږي، ځکه مالونو ته به اوبه ورکوو او د مالونو نه به شیدې او نور شیان څکو. چې کله وچکالي دا نه کیږي نو که باراني موسم راغی بیا به مسلمانانو سره جنگ کوو. نو بیا ټولو ملګري ورسره همدا ومنله او بیرته د مکې مکرمې په لور باندې لاړل او مسلمانانو اته ورځې چې هلته تېرې کړلې، ښه تجارت یې مو وکړ، ګټه یې مو وکړله او بیرته مدینې منورې ته راستانه شوه. نو یو کاله پورې بیا هېڅ یو دښمن دا جرأت ونه کړ چې مدینه منوره کې ورانۍ وکړي یا غلا وکړي یا نور څه مسلمانانو باندې حمله وکړي. نو په مدینه منوره کې د امن فضا راغله. نو دا د بدر د وعده شوي غزا لنډ حالات وو. دې نه وروسته بیا احزاب غزا انشاءالله وایي الله دې د عمل کولو توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ وصلی الله تعالی